الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سوالات و جوابات دا مبارک نشست شروع کو د الله په توفیق سره، او دا به یو خاص نشست دی ځکه چې د دې تعلق به صرف د هغه سوالاتو سره وي چې هغه د اختر او د اختر د مانځه سره تعلق ساتي. موږ کوشش کړی دی چې د هغه سوالات را جمع کړو کوم چې زموږ وروڼو او خویندو کړي دي او هغه تعلق د اختر د مانځه سره یا د اختر سره ساتي، ځکه چې دا وخت هم دقه دی. ځکه چې د اختر ورځې را نږدې دي او اکثر مسلمانان وروڼه او خویندې هغوی ته داسې مسلې چې هغه هم د دقه موقع سره تعلق ساتي. نو په دې کې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې څومره وخت یي او څومره الله توفیق راکړو نو د سوالاتو جوابات به کوو. اولنی سوال یو ورور کړی دی، وایي چې کیدی شي بعضو ملکونو کې اختر په دې ورځو کې بیا لاکډاون ولګي د دې بیمارۍ د لاسه او د دې وایرس د لاسه د دې وبا د لاسه، نو موږ بیا کور کې د اختر لمونځ کولی شو او که نه، او چې کله کور کې کسان ډېري یا دیره کې نو دا لمونځ کېږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. کله چې د اختر لمونځ د عذر د لاسه ونه کړی شي په عیدګاه کې او په جوماتونو کې، لکه څنګه چې تېر شوي اختر کې داسې شوي دلته او په ډېرو ملکونو کې، او د دې اختر پته نه لګي. کېدای شي بعض ملکونه ووایي چې اختر کې دا خلک یو بل خوا لځي راځي او ګڼې جوړېږي او د هغې د لاسه بیا هر څه بند کړي، نو کېدای شي نو په داسې وخت کې بیا دا سړی معذوره دی. د عذر د لاسه چې کله د لمونځ ونه کړی شي په جوماتونو کې او په عیدګاه کې، نو په کور کې د دې کول روا دي. او دا بیا داسې دی لکه د یو سړي نه چې د اختر لمونځ پاتې شي او کور کې کوي، نو د اختر د لمانځه قضا شتي. یو سړي نه اختر لمونځ لکه مثال کې اوده پاتې شو راپاسې وایي زه کومه، یا یو سړی داسې ځای کې دی چې هلته جومات نشتي عیدګاه نشتي او دی وایي ځان له د اختر لمونځ کومه، نو کولی شي. د علماو بیا په هغې کې اقوال دي چې د چا نه د اختر لمونځ پاتې شي نو ده به یې څو رکاته کوي. نو چا ویلي دي چې 2 رکاته به یې کوي، صرف 2 رکاته بغیر د دغه تکبیراتو نه، دا کوم چې زیاتي تکبیرات دي. او چا پکې له دا ویلي چې 4 رکاته به راګرځوي. ولې وایي د جمعې لمونځ چې دنه پاتې شي بیا ته 4 رکاته کوي. او چا دا ویلي چې 2 رکاته به کوي څنګه چې دی، څنګه چې د اختر لمونځ دی، څنګه چې عیدګاه کې کوي، څنګه چې جومات کې کوي، هماغه شان به 2 رکاته کوي سره د زیاتي تکبیراتو. او دغه قول د دلایلو په رڼا کې مضبوط قول دی. نو چې یو سړی په کور کې په دې ورځو کې او د ده سره ملګري یا د ده د خپله فیملي چې کومه ده، کوم د ده اهل و عیال دي، هغه د ځان سره ودرئ او اختر لمونځ کوي، نو دا جایز دی. او په دغه طریقه باندې به یې کوي، په کومه طریقه باندې چې په عیدګاه کې او په جومات کې کېږي، بغیر د خطبې نه. خطبې ته پکې بیا ضرورت نشته. دلیل په هغې باندې دا دی، امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی
وی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بخپل غلام ته امر کو ناغه به ورمخکې کو بیا به خپل اهل او زامن د ټول به راجمع کړو او د اختر مونځ به کوو او د خپل غلام به ورمخکې کو هغه به مونځ وکړو خطبه به پکې نه کوله نو دا دلیل دی په دې باندې چې د اختر مونځ دا په کور کې کیږي خصوصا چې کله به داسې وزري چې حکومت پابندي ولګوي چې ګڼه به نه جوړېږي یا خلک به نه راجمع کېږي نو بیا دا سړی معذور دی او په کور کې مونځ کولی شي چې ملګري ورسره وي یا خپل واړه ورسره وي هغه ځان سره ودرېږي نو کولی شي دا مونځ او خطبې ته پکې ضرورت نشته والعلم عند الله دا ورو سوال کړی دی چې بعض دوکانونو والا موږ لیدلي دي چې هغوی په دې ورځو کې په دې سپیکرو کې دا تکبیرات لګولي تکبیرات دغه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد او دا دغه تکبیرات ورځې دي نو بعضې په سپیکرو کې لګوي نو دا کار جایز دی او که نه الجواب بالله التوفیق په دې ورځو کې الله را یادول او تکبیرات ویل دا خو د قرآن نه ثابت دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه ثابت دي ابیا که یو سړی سپیکر کې ولګوي په زوره د دې دپاره چې خلکو ته رایاد شي نو په دې کې څه حرج ماته نه ښکاري جایز دی دا کار خو دا پکې شرط دی چې لکه خلک تنګ نه کړی شي خلکو ته تشویش جوړ نه شي اواز دې ډېر تیز نه وي مبالغه دې پکې نه وي به هېڅ خبره نه ده دې ته موږ بدعت خو نشو ویل په هغې یو دلیل دی لکه امام بخاري رحمه الله روایت راوړی دی وی عبدالله بن عمر او ابو هریره رضی الله عنهما دوی به په دې لسو ورځو کې بازار ته وتو دا لس ورځې چې دا اولنۍ یکبران بازار کې به تکبیر وي په زور زوره به لګیو دواړه ویکبر الناس بتکبیرهما نو خلکو چې به د دوی هغه تکبیر واورېدو نو هغوی به هم شروع وکړو رعایت به یې کړو خلکو ته نو د کوم سړي چې موبایل کې تکبیرات لګولي دي یا په سپیکر کې لګولي دي یا په ګاډي کې لګولي دي د دې دپاره چې د خلکو ته رعایت شي دې کې څه حرج نشته خو شرط پکې دا دی چې خلک تنګ نه کړی شي دغه پکې شرط ته موږ ذکر کړو او دا کار یعنی زه د یقین سره ویلی شم انشاءالله یا شبه یقین سره چې دا کار هم د عربو ملکونو کې کېږي अब दीनदार सड़े जी दुकान की स्पीकर लगवले खल्को तकबीरात रایتوي زمونږ خلک خدا مسلو ته معلومه نه چې دې ورځې کې به تکبیرات وي ګوره عیدګاه ته چې لاړ شي سړی تاسو څومره مونځونه هلته په عیدګاه کې کړي نو دا عرب به لګي تکبیر به وایي په لاره باندې به هم لګي په کوڅو کې به هم لګي په عیدګاه کې به هم لګي چې خوا کې د سره کینم او زمونږ هغه به کیمره نیولي دا داسې به تاویي را تاویي کیمره او بیا چې دیرې ته راشي یاره وایي دینداره او په دین کې به پښتانه مني دا اوس د تکبیراتو ورځې دي دا وخت د تکبیراتو نه تا کیمره راغستې دي ویډیوګانې کوي نو په دې مسلو باندې عرب زمونږ نه ښه پوهېږي او کوم چې حق ته به حق وایي والحق وحق یتبع حق ډېر حقدار دی چې تابعداري دې وکړی شي د هغې او دا کار هم په دې ملکونو کې کېږي الحمدلله زمونږ ملکونو خلک خبر دی نه چې د ورځې د تکبیراتو ډېر لږ خلک ته خبر دي او لږ خلک عمل کوونکي دي په دې باندې یعنې هلته به راته درس سره سندرې د یو ځای نه د بل ځای نه اورې دی لګولي په د نایي په چاپ کې هم سندرې لګېدلي په هوټلو کې هم سندرې لګېدلي په ګاډو کې به دلم سندرې لګولي سی چلې لکه اختر را روان دی اختر را روان دی نو ته به حیران شي چې لکه دا ورځې خو د الله دې یادولي او د اختر چې الله په موږ راوستو دا خو یو نعمت دی د الله د هغه نعمت مقابله په دې ډمتوب سره کې زموږ په دې ملکونو کې د چکرو چې کوم ځایونه دي ته ورشې د اختر په ورځو کې هلته چې کوم فحاشي ته وینې
دا بس په زور هغه سترګې پټوي هسې که نه لکه نور په ګوته پټول دي او د دې پښتنو خبره ته کوم زه ګوره بل قوم باره کې نه یم لیکلی چې پنجابیان یا سندیان بلوچیان یادو د دې پښتنو چې کومه مستي ده که دې ولې د حیران بشي دلته به ورسره د ټکسي ګاډۍ پردې او په هغې کې به یې داسې سندرې لګولي چې ته به حیران شي نو سوچ به وکړې چې دا که دی داسې مالداره وی لکه څنګه چې دلته د عرب مالداره دي او داسې ګاډۍ د ده سره وی خپل نو دا خو ډېر ښه دي لا بیا هم ډېر ښه دي زمونږ هغه په پردي ګاډي کې او په غربت کې داسې مستي کوي چې ته به ورته حیران شي که دا خبرې زما غلطي په دې لارو کوڅو کې کله تېر شي دا ګاډو والا زه یې وینم که نو دومره په درز کې به یې سندرې لګولي داسې په هوا به رواني سره دی غربت او سره دی چې پردی مزدور دی او داسې د الله د دشمنۍ ته دی بعضو بډې والي دا ورځې د سندرې او د ټنګ ټکور خو دا ورځې د الله د یادولو دي واذکروا الله فی ایام معدودات د شمار ورځې دي په دې کې الله یاد کوي الله وایي نو ما دا خبره کوله چې که یو سړی داسې سپیکرې ولګوي یا موبایل یې داسې لګولی تکبیرات یې پکې لګولي چې خلکو ته رایت شي نو انشاءالله په دې کې څه حرج نشتي خو شرط پکې څه دی چې خلک پرې تنګ نشي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې بعضو ملکونو کې دا طریقه ده چې د اختر د منځه نه مخکې خلک تکبیرات وایي اجتماعي تکبیرات د اختر د منځه نه مخکې په جوماتونو کې په عیدګاه کې تکبیرات وایي نو اجتماعي تکبیر څه ته وایي لکه ټول په جمع لیږي الله اکبر ایو لکه مثلا سپیکر کې یو لیږي الله اکبر الله اکبر خلک ټول الله اکبر الله اکبر دا کار جایز دی او که نه الجواب د تکبیر خو په خپله سنت دی دا تکبیر ویل څه دي دا سنت طریقه ده د یو ښکلی عبادت دی ملک صاحب مخکې وایي چې دغه دې ورځې دي وګوره یو عبادت چې ثابت هم شي نو هغه به په داسې طریقه باندې بیا کوې چې څنګه د پیغمبر نه ثابت دي صحیحینو نه نقلي هر قشان به یې کوې مخکې کېږي و پکې نه د هغوی نه او انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمل باندې نظر واچوي او د صحابه کرامو په طریقه باندې نظر واچي نو د هغوی نه نه دي ثابت چې په دې ورځو کې عیدګاه کې یا په جوماتونو کې هغوی اجتماعي تکبیرونه ویلي نه دي ثابت او ښه واضح حدیث دی په صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی بار بار یې مونږ وایو من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چا چې زموږ په دې دین کې داسې نوی کار راوویستو چې د هغې څه بنیاد او اصل په دې دین کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار مردود دی نو اجتماعي تکبیرونه ویل دا نه دي ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغه په زمانه کې او د صحابه کرامو په دور کې او د تابعینو په دور کې دا طریقه نه وه نو کوم خلک چې دا کار کوي دوی په بدعت کې واقع دي بدعت کې ځکه چې دا طریقه نشته د دین په اصولو کې همدغه فتوا الشیخ العلامه الفقيه عبدالعزیز بن باز رحمه الله هغه هم دغه فتوا ورکړې د عمل بدعت دی دغه شان د سعودي عرب غټ مفتي الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ رحمه الله هغه هم دا فتوا ورکړې ده شیخ بکر ابو زید رحمه الله د سعودي عرب په غټو علماو کې هغه هم دا فتوا ورکړې ده دغه شان د سعودي عرب د غټو علماو چې کومه کمیټي ده د دارالافتاء او اللجنه الدائمه هغوی هم ټولو دا متفقه فتوا ده چې اجتماعي تکبیرونه ویل دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه د صحابه کرامو نه نو دا عمل بدعت دی هر سړی به ځان له تکبیر وایي اجتماعي تکبیرونه نشته والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې ښځې په کور کې د اختر مونځ کولی شي په داسې طریقې سره چې ټولې راجمع شي او یو ته امامتي وکړي الجواب سنت طریقه دا ده وګوره چې زنانه به د اختر په ورځ عیدګاه ته ځي د مسلمانانو سره به مونځ کوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت طریقه وایي که څوک دلته پښتو مختو یادوي نو ګوره اول نه ته چې پښتو به په جیب کې کېږي او په داسې ټیم کې په دې پښتو باندې د خپل پیزار صفا کوه
شریعت چې کوم ځای کې راغی زموږ کار د شریعت سره دی دې بعضو ته به دې یعنې په زړه کې ډېره غوسه پیدا شي چې په دې باندې چا ونه وي چې موږ پښتانه او دا کار نامناسب دی چې دا زنانه په دې بازارونو کې ګرځي چا وي چېرې موږ پښتانه یو د زنانه دې بازارونو ته ځي او په دې بد حال باندې ګرځي د اختر په شپه چې یو بازارونو کې کم قیامت جوړي او دا ښځې او سړي او هلکان او جنکۍ ګډې وډې چا ویلي چېرې دا پښتنې دي او پښتنو خلاف دي نه په ودونو کې چې کوم ګډاګانې کېږي او کوم پروګرامونه کېږي او پردي سړي دننه راځي او بې پردګي کېږي یو کس دا نه وایي چې یاره پښتو د بعضو چې دا جنکۍ په یونیورسټیانو کې داخلي کړي دي هلته یوازې اوسېږي په هاسټلو کې یو دا ونه وي چې پښتو خو چې کله ورته ووایي چې زنانه د اختر منزله تلی شي عیدګاه ته چې په پرده کې او فتنه ترې نه جوړېږي یاره وایي زموږ د پښتنو معاشره ده نه چې کله د مانځه خبر راغله ته د پښتانه رایاد شي یو زنانه منزل روانه ده نو تا ته دې ټیم کې رایاد شي چې فتنه جوړېږي او په بازار کې چې ګرځي په دغه لوپټه کې چې هغه یې د سر نه ښویدلي او مخ یې ښکاری او تشي ټول ښکاری او هلکان جنکو له نمبرې ورکوي غزاري ورته او جنکۍ هلکانو ته نمبرې ورکوي غزاري و بازارونو کې یو بد حل جوړي تا د دغه ټیم کې پښتو نه رایادېږي دغه ټیم کې تا اواز اوچت نه کړو چې کله د الله د شریعت خبر راشي به وایي موږ پښتانه نو غوره طریقه دا ده او سنت طریقه چې زنانه دي د اختر لمونځ کوم ځای کې وکړي عیدګاه کې دي وکړي په شرط د دې چې ښه په پردې سره به ځي خوشبویانې به نه لګوي فتنې به نه جوړوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ډېر ناشنا روایت دی د غوږ کې دی ام عطیه رضی الله عنها وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی د حدیث ته غوږ کې دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې دا جنکۍ ښه چې نوي نوي پیغلې شوي دي دا او عامي زنانه تر دې چې حیضي زنانه چې د حیض بیماري وي دا دیم د اختر منځونو له عیدګاه ته ځي هر چې حیضي زنانه دي فاما الحیض فیعتزلن الصلاه کوم زنانه چې د حیض بیماري ده دا دې لاړه شي منزله خو د عیدګاه نه دي جدا کینی لرې دي کینی نو دا به ځي د څه دپاره مونځ دا نشي کولی د مصلا نه دي لرې کینی نو بیا د څه له ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یشهدن الخیر و دعوة المسلمین د مسلمانانو په هغه دواګانو کې به شریکه شي په دې خیر کې به برخه واخلي پیغلې جنکۍ ویې راوباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږدي ځي منزله وایي نو بیا دې ورته ووایي موږ ورته وایي چې یا رسول الله احدانا لا یکون لها جلباب بعضې زنانه غریبانان یې برقه ورسره هم نه وي صادر ورسره هم نه وي پړونه یې ورسره هم نه وي ګوره دا خبره دومره اهمه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ونه وایي چې زه خیر دې دغه نه وایي لتلبسها اختها من جلبابها بس یو خور دې د هغې راولېږي هغې له دې کپړه ورکړي که نه دې په ځان راواچېږي خو رای دې شي منزله څومره تاکید دی په دې کې څومره تاکید نو سنت طریقه دا ده چې زنانه که اختر لمونځ کوي چېرته به ځي عیدګاه ته به ځي هر چې کوم سوال کې دا صورت جوړ شوی دی چې په کور کې زنانه را جمع شي او یو زنانه وله جمع ورکوي نو دا نه دي ثابت د صحابه کرامو په دور کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه ثابت دي نه د صحابه کرامو د بیبیانو نه ثابت دي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښوولې ده نو دا بدعت دی چې زنانه ځان له په کورونو کې را جمع کېږي او د اختر لمونځونه کوي دا نه دي ثابت که زنانه اختر منزله ځي عیدګاه ته دې لاړې شي خو ځان له کور کې را جمع کېده او بیا یو زنانه دې هغوی له امامتي ورکوي دا نه دي ثابت والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي د اختر لمونځ دلته دې ملکونو کې ما ته ښکاري چې غټ اختر د جمعې په ورځ دی که نه د جمعې په ورځ دا ډېر ښکلی سوال دی دا ورور وایي چې د جمعې ورځ او د اختر لمونځ دا په یو ورځ کې راځي یا داسې تعبیر وکړي چې جمعه او اختر یو ځای شي جمعه او اختر
نو د دواړه منځونه به لازم کومه که نه په یو باندې اکتفا وکړم. الجواب چې کله د اختر ورځ او د جمعې ورځ یو ځای شي نو په دې کې چې چا د اختر منځو کو د امام سره جمع سره نو بیا د ده په حق کې د جمعې مونځ سنت دی. او سنت څه ته وایي؟ چې دې وی نه کړو نو ګناه نشتی، او چې دې وکړو ثواب پکې دی. نو که دی د جمعې منزل رانغی نو په ده باندې بیا د ماسپښینې مونځ دی، ماسپښینې مونځ دې ځان له وکړي، دا کافي کېږي. او که وایي چې نه جمعې منزله ځمه د جمعې د مونځ هم کوم، ډېره ښه ده. خو دا مسله د هغه چا دپاره ده چې امام نه، امام به لازم دواړه مونځونه کوي. ولې امام به دواړه کوي؟ ځکه چې امام خو جومات نشي بندولی چې څنګه لازم ماسپښینې مونځ ټول وکړي، نه، امام به راځي جومات کې به د جمعې مونځ کېږي، ځکه که څوک راځي چې خو راشي. نو مسلې حاصل دا شو چې کم سړی د اختر مونځ وکړي نو د جمعې مونځ د ده په حق کې سنت شو، که نه یې کوي نو بیا به د ماسپښینې مونځ وکړي ځان له. او که یې وکړي ډېره ښه، هر چې امام دی را خو به مونځ کوي، جوماتونه بندول خو بګي نشته چې جوماتونه بند کړي. او په دې باندې دلیل دی د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام ابو داود، امام ابن ماجه، امام حاکم، ابن الجارود دې ټولو راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه په وخت کې داسې اختر راغلی و چې د اختر ورځ او د جمعې ورځ یو ځای شوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان، دو اخترې په تاسو نن راغلي دي. دو اخترې کومې کومې دي؟ جمعه م اختر دی، د هفتې اختر دی، او بیا دغه غټ اختر یا وړوکی اختر پکې وی راغلی. نو فمن شاء اجزأه من الجمعه، که چا دا وغوښته چې په دې مونځ باندې اکتفا وکړي، د اختر مونځ چې موږ سره وکړو نو دا کافي دی. ها موږ به د جمعې مونځ کوو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ کوو. مطلب دا که څوک کول غواړي د جمعې مونځ نو جومات کې به کېږي، تاسو راشئ، موږ به یې کوو. خو که څوک په دغه باندې اکتفا وکړي بیا ځان یې د ماسپښینې مونځ کوي کور کې، نو په دې کې څه حرج نشتی. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې یو سړی په حج کې نو په حجي باندې د اختر مونځ شتي او که نه؟ یو سړی په حج کې دی، نو د حج په دوران کې غټ اختر راځي که نه، غټ اختر د ورځ، نو ده باندې د اختر د مونځ شتي او که نه؟ جواب نشتی. حجیانو باندې د اختر مونځ نشتی، خو که حجي وکړي هېڅ خبره نه ده، الله به له اجر ورکوي. لکه اوس بعض کسان وختي وختي دغه ویشتی ده په اوله ورځ، دغه غټ شیطان چې ورته زموږ خلک وایي الجمرة الکبرى، مزدلفې نه راغلی، یا د زنانو سره راشي، زنانه نیمې شپې نه بعد راوتی شي مزدلفې نه، یا بوډاګانو سره راوتی، یا د بیمارانو سره، نو بس ډایرکټ لاړ شي او شیطان وولي او بیا ځي چېرته؟ حرم ته ځي. حرم ته د څه دپاره ځي؟ طواف دپاره. بیا طواف دی که نه، هلته بیا د اختر مونځ کېږي په حرم کې، خو د اختر ورځ وي که نه، نو په حرم کې خو د اختر مونځ کېږي او دی د هغوی سره ودرېږي، بس الله به له اجر ورکړي. خو که ویې نه کړي نو څه پې نشتي، حجیانو باندې د اختر مونځ نشتي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی، ډېر قیمتي سوال یې کړی، ډېر فایدهمند. وایي زموږ په دې ملکونو کې په دې اخترونو کې خلک قبرونو له ځي او د قبرونو زیارت کوي، نو دا کار څنګه دی؟ الجواب د قبرونو زیارت خو مستحب دی، په دې نیت سره چې آخرت رعایت کړم او مړي دپاره دعا وغواړم، که په دې نیت کې بیا خو مستحب او سنت دی. دېسې پورې خو مسله صحیح ده، خو چې کله دا زیارت د قبرونو د اخترونو سره وتړلی شي چې نه لازم به په دې اختر کې ځي او دا مړي انتظار کوي او دا د دې مړي په موږ باندې حق دی او اختر راغی او دا وشو دغه وشو، بیا بدعت دی. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا ویلي دي چې زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره، د قبرونو زیارت کوي، قبرونو د زیارت په تاسو ته آخرت راځي، دا خو پیغمبر ویلي دي.
او دا عبادت هم دی، خو دی نه دي ویلی چې دا اخترونو کې لازم دي. نو زمونږ په دې ملکونو کې چې اخترونو سره دا کم زیارتونه تړلی شوي دي د قبرونو، دا ټول بدعات او خرافات دي. د اختر په سهار باندې دا اکثر د زنانه او دا ټول روان یو قبرونو له ځو پلانې ویده دا پلاني اولنی اختر دی په قبر کې. نو دا به وځو څه به کوو؟ هلته بیا ناروا کارونه او بدعات او تلاوتونه ټول هغه کارونه به کوي چې هغه نه دي ثابت، ځکه چې په اصل کې دا بنیاد یې غلط دی، دا تله د دوی ناروا دي. ځکه چې دا تله بدعت دی، نو چې تله بدعت دی نو هلته به کارونه هم بیا داسې کوي غالبا چې هغه به هم بدعت دي. اوس لکه سورت یاسین ویله، سورت الرحمن ویله، هلته واویلا کوله، چغې واله، واله موږ دې چا ته پرېښودو، واله دا به څه کېږي. او بعض لاړ شي په قبر ورته اوبه ورړئ، دا ډېره ناشنا خبره ده. په قبر به اوبه ورړئ. دلته موږ څو پیري لیدلي دي چې بس زموږ د دې خلکو د دې زموږ معنی د عجمو مړي کره ښخېږي، یو پیر د انډین یو مړی ښخو، نو زه پاټین کې مقبره کې وو، نو بیا پې د اوبه نوستې دي دپاره چې دا کاڼي په دې قبر باندې کښېني او مضبوط شي. د هغې نه بعد بیا هغه یو د ځان سره د دوکان نه یخې اوبه راوړي دا پې وراړئ. نو ما لکه دا څه کوې ته دا اوبه پې وراړئ؟ وایي دا موږ ته ویلی شوي دي چې څومره ته اوبه په دې قبر وراړئ او بیا یخې، نو دا مړی ته یې کېږي نه. دا اوس د ځان نه خبرې دي. مړي ته د اوبو څه ضرورت دی؟ مړي ته د دعا ضرورت دی، خو دغه موږ نشو کولی. موږ په بدعاتو کې تکړه یو. اوس ګوره مړي ته د څه ضرورت دی؟ د دعا. موږ ته دغه مه وایه، خو د صابون چکۍ دله چورلو، اسقاطونه کوو، اخترونو کې مقبرو ته ځو، څلوېښتمه کوو، دولسمه کوو. وجه دا ده، دا ته یو ناشنا وجه ذکر کوم، ځکه چې په دغې کې زمونږ خېټې هم ګرمې شي که نه. او څلوېښتمه کې خو بس شی حلالۍ که نه، نو دا مزه کوي. په دعا کې خو څه خوراک نشته که نه، دعا کې څه خوراک شته، خو دعا کې خو به ته لاس اوچتی او یا الله مړی وبخښه خو پکې شتې نه که نه. د مولوي صاحب خېټه پې غوړېږي او نه ستا غوړېږي. نو بیا به داسې چل کوي، دولسمه، یولسمه، اوومه، نهمه، څلوېښتمه، شب قدر، روجې میاشت، اختر ورځې، دا ټول د پروګرامونو ورځې دي په اصل کې. خلک راجمع شي، بلکې دا خو پرېږده لرې مه ځه، څلوېښتمه خو ډېره غټه خبره ده، خو څلوېښت ورځې وشوې او اختر خو کېدای شي کال پکې تېر شوی. دا مړی چې ښخ شي او دا خلک واپس راشي کورونو ته او دیګونه بندي شوي او د دنیا را جمع شي، دې مړي ته څوک دعا کوي؟ یاره وایي دا وریجې دا کم دیګمار هم راوستی او غوړي پکې ډېر کړي دي، ښه مالګې پکې صحیح نه ده اچولې. ښه دا اوس تازه ګورې مړی ښخ شو، دوی راغلي تازه، او دې ټیم کې دله دعا نه کوي. ته سېج به څلوېښتمه کې به دله دعا کوي. هلته صرف پروګرام ګرم دی، مولوي صاحب هم خوشحاله دی، غوښې باندې شوي دي او پروګرام دی او به خلک ټول لا جمع شي. دا ټول بدعات او خرافات دي. بله فایده ده یاده ساتئ، دا اخترونه موږ له چا را کړي دي؟ الله را کړي دي. په دې اخترونو کې به خوشحالي کې غمونه به نه را تازه کې. مړي د هر چا شوي دي او دا د الله په تقدیر کې لیکلي اوس یو کور کې مړی وشو، دوه مړي وشو، درې وشو، زه په یو کور کې لس کسان مړه شو، لس، او بیا اختر راغی او یو پکې ژوندی پاتې شوی دی، نو دا یو بم په دې اختر کې خوشحالي کوي سره د دې چې لس مړي وشوي. ولې؟ ځکه چې دا شریعت دی. ته څه کې اوس مړی شوی دی، د هغې د لاسه به ته ټول عمر واویلا او ویرونه هغه خوشحالي چې د شریعت په حدودو کې جایز هغه به ختمې. نو حاصل د جواب دا شو چې دا قسمه کارونه او د قبرونو زیارتونه او د دې بیا تړل د اخترونو سره دا ټول کارونه څه دي؟ ناروا کارونه او ټول بدعات دي. والله اعلم.
د ورو سوال کړی دی چې په دې اختر کې د اختر په دې ورځ یو بل له مبارکیانې ورکول، یو بل سره لاسونه ملا وهل، یو بل سره غاړې ملا وهل څنګه دي؟ الجواب د صحابه کرامو نه ثابت دي، لکه جبیر بن نفیر وایي چې کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنک. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري چې په د اختر په ورځ یو بل سره میلاو شو، یو بل ته به یې دا وي الله دې زموږ او ستاسو نیک عمل قبول کړي. دا قسم الفاظ ویل دا ډېر غوره دي. که د دې په ځای سړی داسې ووایي چې اختر دې مبارک شه، یا عرب وایي عیدک مبارک، عیدک سعید، اختر دې د خوشحالو شه، نو په دې کې څه حرج نشته، جایز دي. ها بیا دا مبارکیانې ورکول په دغه کې په عیدګاه کې اول ته شور شغرب جوړول په جوماتونو کې، او یو بل سره غاړې ملا وهل، یو بل سره لاسونه ملا وهل، دغه ناروا دي. او هغه په دې نه دي ناروا چې دا کار د مبارکي او غاړه ملا وهل او لاس ملا وهل ناروا دي. نه ناروا ته موږ په دې وایو چې دا ځای د دې نه دی. لکه بعضې زموږ ملګري د سلفیانو کې ډېره تیزي کوي، وایي د اختر په ورځ دا غاړې میلاول بدعت دی، او دا ویل چې اختر دې مبارک شه بدعت دی. دا لږ تیزي کوي زیات. موږ دا وایو د اختر په ورځ د اختر مبارکیانې ورکول په دې الفاظو سره چې اختر دې مبارک شه، عیدک سعید. د سلفو په کتابونو کې دا الفاظ را نقل شي. تپوس لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه نه تپوس شوی چې خلک د اختر په ورځ یو بل ته داسې وایي چې اختر دې مبارک شه، عیدک مبارک. نو هغه په دې کې څه حرج نشته. دعا د عادات دي د خلکو، هېڅ خبره نه. خو بیا په جومات کې او په عیدګاه کې شور شغرب جوړول دا ناروا دي. دا بعض به دې زموږ دا لیدلي که نه، درې کسان به یو ځای لاړ شي عیدګاه ته، یو ځای، او چې څنګه امام سلام وګرځي دوی ګوره په یو دیره کې او په یو کمره کې اوسېږي دا درې واړه. خو چې امام سلام وګرځي دوی به یو بل پورې داسې وښیي لکه دوی چې یو بل نه یې لیدلي. لکه که مبارکي ورکوئ یا یو بل له غاړې ورکوئ، بهاري ورکوئ، دیره کې وکوئ، کور ته ورشئ. نو دلته خو امام لګیا دی خطبه کوي، خلک خطبو ته ناست دي، او دا دې شروع کړو. بیا د دې بعضو پنجابیانو او د دې بنګالیانو غاړه میلاوال داسې لکه هغه نښتې شپږو پیرې. نو نه به ته به خطبه پوه شي، نه به ته به بل څه شي پوه شي. دا ناروا کارونه دي، دغه صحیح د دې دپاره نه دي. هلته خو دې دپاره سړی ځي چې مونځو کې خطبه ووایي، بهاري بیا کوه. نو دا غاړې میلا وهل، لاسونه میلا وهل په دغه ورځ دا عادات دي د خلکو. دې دپاره خلک کوي، یو خو عادت دی، بل اکرام او احترام دی د بل. او هغه عادات جایز دي چې کله په شریعت کې په هغې باندې رد نه راغلی، او اصل دا دی چې عادات مباح دي، الا دا چې قرآن او حدیث کې راشي چې دا کار ناروا دی، یا یو عادت د شریعت په ټکراو کې راشي، شریعت په مقابله کې راشي، بیا به پرېږدو. خو شریعت کې داسې څه نشته چې دا کارونه ناروا کړي. نو د اختر په ورځ غاړې میلا وهل، لاسونه میلا وهل، یو بل له د اختر مبارکیانې ورکول دا جایز دي. خو صرف دغه چې جوماتونو کې نه، عیدګاه کې نه. او ډېره غوره دا دی چې یو سړی وایي چې تقبل الله منا ومنک، ځکه چې د صحابه کرامو ثابت دي. او دا دعا دی چې الله دې زموږ او ستاسو عبادتونه قبول کړي. که څوک دا عربۍ کې نشي ویلی، نو په دغه کې دې ووایي، په پښتو کې دې ووایي. یو نیم سړی د عربۍ د دعاګانې یادې کړي، بیا هغه موقع چې راشي بیا نور څه ووایي. نو چې کوم سړي په ذهن کې نه کښېني، پکار دا دی چې هغه دې ترجمه یاده کړي. هېڅ خبره نه، چې کوم ځای کې تعبد په دې لفظ سره نه کېږي. او څه اختر کې سړی ووایي چې الله دې زما ستا نیک اعمال قبول کړي، صحیح ده. دعا مقصد دی، دعا پکې څه دی؟ مقصد. زموږ یو ملګری مونږ ته لګیا وي، وایي دلته د یو کس واده و، نو یې په دې ملګرو کې یو کس ووایي چې هغه واده هغه هلک دپاره کومه دعا راغلې ده حدیث کې؟ وایي مونږ ورته دعا ډېره په مشکله وښوه، ځکه چې اول پیر یې یادولی. او چې بیا کله د واده هغه پروګرام راغی، مونږ دغه هلک سره ناست وو، دی راننوتو، څنګه راننوتو چې
تقبل الله منا ومنكم دا اختر هغه دغه یې ووایي ما ورته اشاره وکړه چې کار دې غلط وکړو په داسې موقعو باندې کې بیا سړی دغه ووایي د هغه ترجمه یې ووایي نو هم څه حرج پکې نشته خبره دې کې پراخه ده والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي چې کله زه د امام سره د اختر په منځه کې شریک شم او هغه زیاتي تکبیرونه وایي او زمان یو څو تکبیرونه تلي لکه په اولني رکعت کې اووه تکبیرونه دي د اولني نه علاوه نو ټول څو شو اته اوس یو سړی ورننوتو او امام په څلورم تکبیر کې دی الله اکبر څلورم کې دی او دی ورسره ورننوتو نو زه به څه کوم دا ښکلی سوال دی جواب دا دی چې کوم سړی د اختر په منځه کې د امام سره د تکبیراتو په دوران کې شریک شي نو دی تکبیر ووایي هغه اولنی په دې نیت چې منځه ته ورننوتم بیا دې د امام تابعداري وکړي په هغه باقي تکبیراتو کې کوم چې پاتې دي او هغه کوم چې شوي دي نو هغه د ده نه ساقط شو بس ختم لکه یو سړی په څلورم تکبیر کې ورننوت په سویم کې په څلورم کې دا څلورم د ده دپاره تکبیر تحریمه شوه لکه دی خو په دې باندې منځه ته ورننوتی نو پاتې څو تکبیرونه دي درې پاتې دي نو اووه تکبیرونه دي د تکبیر تحریمې نه علاوه نو پاتې درې دي به دی دا درې وکړي د امام سره او نور د ده نه څه شو ساقط شو دا اهمه مسله ده وګوره اهمه مسله ډېر ملګري به اول پیرولي الا د یو سړي نه یو رکعت لاړه د یو سړي نه پوره رکعت لاړ نو دی چې اوس دا رکعت کوي نو د دې سره به هغه ټول تکبیرات وایي ځکه چې خو دلته هغه ټول رکعت کوي که نه نو چې هغه ټول رکعت کوي نو هغه تکبیرات هغه زیاتي تکبیرات به ورسره هم وایي پوه شوې بې که نه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې بعض کسان د اختر د منځه نه مخکې مایکروفون استعمالوي او په سپیکرو کې دعوت ورکوي خلکو ته چې منزله راشي اواز پکې کوي او د اختر مسلې پکې بیانوي د اختر د منځه نه مخکې او په دې کې دومره تکبیرات دي او دې کې دا مسلې دي او دا دي نو دا کار جایز دی او که نه الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه او د هغه د حدیثونو نه دا ثابت دي چې د اختر د منځونه چې کوم دي که هغه وړوکی اختر دی او که غټ اختر دی د دې نه مخکې نه اذان شتي او نه اقامت شتي ولې وجه څه ده اذان خو دې دپاره ورکوي مؤذن چې خلکو ته پته ولګي چې وخت داخل شو خو د دې منځه خو خبر ټولې دنیا ته معلومه ده چې نن اختر دی خیال هم دی که نه نو ضرورت شته دې ته چې مؤذن دې اذان وکړي ضرورت نشته بیا په دغه ټیم کې خلکو ته بیانونه کول د اختر د منځه نه مخکې او خلکو ته منځونو طریقې ښول دا هم غیر شرعي کارونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت او الله وی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه زموږ دپاره ښه نمونه څوک ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه نمونه ده اوس که ډېر شوقي دی پکار دا ده چې د اختر په شپه دې عوامو ته طریقه بیان شي لکه د اختر په شپه د ماسخوتن لمونځ وشو جومات کې خلک ناست سپیکر راواله درس وکړه بیان وکړه سبا د اختر لمونځ به موږ کوو د هغې طریقه دا ده هغې له به دې څیز وو د هغې دا آداب دي دا احکام دي خو په دغه ځای کې بیا دا کول او اعلانونه د منځه دپاره کول د غیر شرعي کارونه دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې کله موږ د اختر منزله عیدګاه ته لاړ شو نو د دې منځه نه مخکې به هغه دوه رکاته کوو او که نه تحیت المسجد چې ورته وایي الجواب دا خبره یاد ساتئ دا ډېر ښکلی سوال دی د اختر د منځه نه مخکې هم مونځ نشتي او د اختر د منځه نه بعد هم مونځ نشتي په عیدګاه کې عیدګاه د ټکې به ورسره ولګي د اختر د منځه نه مخکې هم مونځ نشتي د اختر د منځه نه بعد هم مونځ نشتي په کوم ځای کې عیدګاه کې عیدګاه مې ولې ووایي اوس دې مسلې له راشي که اوس جومات کې اختر مونځ کېږي غوره خو دا دی چې اختر مونځ دې په کوم ځای کې وشي عیدګاه کې
خو ضرورت دی زموږ و چې ځایونه تنګ شوي دي خلک ډېر دي یا باران ورېږي او اختر لمونځ په جومات کې کېږي او ته رالې لمانځله او لا امام نه دی راغلی نو دلته اوس تحیة المسجد به کوې ولې به تحیة المسجد کوې ځکه چې دا د دې جومات حق دی د دې تعلق د اختر د مانځه سره نشته دا د دې جومات حق دی بیا چې ته عیدګاه ته ځي د عیدګاه دپاره دا مسله نشته چې 2 رکعات هلته وکړه د عیدګاه مسله جدا ده د مسجد مسله جدا ده ښه کور ته چې لاړ شي بیا دا سنت ما تاسو ته ذکر کړي وي درس کې او ما ویلو دا هغه مسله ده چې ډېرو موریانو ته هم نه ده معلومه دا سنت ډېرو موریانو ته هم نه دي معلوم سنت طریقه دا ده امام ابن ماجه رحمه الله دا روایت راوړی دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا یصلي قبل العید شیئا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اختر د منځه نه مخکې لمونځ نه کوو عیدګاه کې به لمونځ نه کوو فاذا رجع الى منزله نو چې کله به کور ته راغی صلى رکعتین 2 رکعاته به وکړو دا سنت ډېرو مولیانو ته نه دي معلوم بیا ویل د اختر د منځه نه بعد چې کور ته راشي په کور کې 2 رکعاته کول د سنت طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي هر چې عیدګاه ده لکه حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اختر منزله ووتو عیدګاه ته فصلى ركعتين د اختر لمونځ 2 رکعاته وکړو سوی لم يصلي قبلهما ولا بعدهما او په دې عیدګاه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې 2 رکعاتو نه مخکې لمونځ نه دی کړی او د دې 2 نه بعد یې نه دی کړی دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی پوه شوئ پې تاسو که نه مسله څنګه شوه عیدګاه کې نه مخکې شتي نه وروسته شتي جومات کې تحیة المسجد کولی شي کور کې 2 رکعاته کول سنت دي دا مسلې حاصل شو والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې یو کس دا اعتراض کړی دی چې د اختر په ورځو کې نوي جامې اچول دا د کافرانو سره مشابهت دی ځکه چې هغوی د خپلو پروګرامونو له نوي نوي کپړې اچوي الجواب سنت طریقه دا ده او مستحب طریقه ده چې د اختر په ورځ مسلمان ښایسته کپړې واچوي صفا کپړې واچوي که اوس کېږي نوي کپړې واچوي خوشبو استعمال کړي ولامبي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کار و او که دا د کفارو سره مشابهت وی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې خو واضح رد کړی او په دې باندې یو دلیل بیان کوم الحمدلله په دې دلیل شته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت ته عبدالله بن عمر وی د عمر بن خطاب زوی وی اخذ عمر جبه من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم چوغي خرسیدی په بازار کې چوغي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه پکې یو راواغسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم له راوړه او دا د ریخم وي دا د څه وي د ریخمو نه جوړې شي وی یا رسول الله ابتع هذه یا رسول الله دا واله ځان ته واله دي کس نه واله ولي تجمل بها للعيد والوفود د اختر په ورځ به ځان ښایسته کوي او به ستا خواله میلمانه ډېر راځي وفدونه راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی انما هذه لباس من لا خلاق له عمره دا لباس خو د هغه چا دی چې د هغوی دین نه وي مذهب نه وي اخلاق نه وي اخرت کې نصیب نه وي مطلب دی چې دا خو د کافرانو لباس دی زمونږ د نارینهو دپاره ریخم څه دي په دنیا کې حرام دي ګوره دلیل زما څه په دې حدیث کې استدلال د کوم ځای نه کوو عادي ځای نه وی رسول الله څه به کې اختر کې به چې ځان به پې ښایسته کې که چېرته دا کار ناروا وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه ته 2 نصیحته کړی چې یو خو دا کپړې د ریخمو دي دا د نارینهو دپاره حرام دي او دویم په اخترونو کې نوي جامې اچول هم حرام دي خیال هم دی که نه نو دا د هغوی په زمانه کې دا خبره مشهوره وه معروفه وه نو د اختر په ورځ نوي کپړې اچول صفا کپړې اچول ځان صفا کول خوشبو لګول دا ټول مستحب کارونه دي والله اعلم
دا یو ورو سوال کړی دی د اختر په منځ کې تکبیرات څو دي په دې کې د علماو بعضو علماو اختلاف شتي خو د دلایلو په رڼا کې چې کوم مضبوط قول دی هغه درته ذکر کومه او نور اختلافي مسلې له نه ځمه په اولني رکعت کې د تکبیر تحریمي نه علاوه اووه تکبیرونه دي تکبیر تحریمه کومه تکبیر دی مونځ ته چې بدننه کېږي دغې نه علاوه دغه به پکې نه شماري د دغې نه علاوه څو تکبیرات دي اووه په دویم رکعت کې پنځه دي دغه تکبیرې نه د کومه چې د ودرېدو دپاره د هغې نه علاوه لکه ته د سجدې نه راپاڅېدې یا د جلسه استراحت نه راپاڅېدې دویم تکبیر ته عفوا دویم رکعت ته نو دغه تکبیر به پکې نه شمارلی کېږي د هغې نه علاوه پنځه دي او که دغه ورسره شماري نو بیا څو شو شپږ شو دا طریقه ثابته ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او دې باره کې حدیثونه ډېر دي لکه عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت دی سنن ابي داود کې شتي وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده التکبیر فی الفطر د اختر په منځ کې تکبیرات څو دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي 7 فی الاولی په اولني کې و5 فی الاخره او په دویم رکعت کې 15 نو په اولني کې د تکبیر تحریمي نه علاوه په دویم کې 15 د دې قیام د دې تکبیر نه علاوه او که هغه ورسره شماري نو په اولني کې 8 او په دویم کې 6 پوه شوې به تاسو که نه یو بل حدیث هم شتي په سنن ترمذي کې دی ښه واضح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک راځي چې کبر فی العیدین فی الاولى 7 قبل القراءه وفي الآخرة 5 قبل القراءة په اولني رکعت کې د قرات نه مخکې اووه تکبیرونه او په دویم کې د قرات نه مخکې څو تکبیرونه 15 تکبیرونه والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې بعض خلک وایي چې د غټ اختر په ورځ به روژه ونیسي او بیا به یې ماته کړي د قرباني په غوښه باندې نو دا کار ثابت دی او که نه الجواب ګوره دې ته روژه په دې ویلی کېږي چې لغت په اعتبار سره نو دا هغه روژه نه ده کومه چې د رمضان هغه یو یا نفلي روژې خلک نیسي سحر نه ونیسي او ماښام یې ماتوي دا هغه روژې نه دي خو روژه ورته په اعتبار د لغت وایي لغت کې روژه څه ته وایي ځان بندول د یو څه شي نه نو د ځان بند کړی د خوراک نه نو ځکه ورته روژه ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی حدیث د بریده رضی الله عنه دی امام ترمذي راوړی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا یخرج یوم الفطر حتى یطعم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د وړوکي اختر په ورځ اختر مانځله تو نو اول به یې کجورې وخوړي ولا یطعم یوم الاضحى حتى یصلي او د غټ اختر په ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه وخته پورې خوراک نه کوو چې څو پورې به مونځ نه و کړی او بل روایت کې ورسره راځي امام ابن خزیمه راوړی دی ولا یطعم یوم النحر حتى یذبح او د غټ اختر په ورځ به د هغه وخته پورې خوراک نه کوو چې څو پورې به څاروی نه ولاړ کړی د څاروي دا غوښه به اولنۍ وخوړه قرباني دا غوښه نو روژه به د کم وخت نه کم وخته پورې وه د سهار د منځه نه بعد به څه نه خوړو او بیا به خوراک شروع کو د قرباني په دې غوښه باندې نو دا سنت طریقه ده او وجه دا ده وجه څه ده وجه دا ده چې دا ډېره یعنې برکتي غوښه ده د قرباني د غوښه څه ده برکتي غوښه د الله دپاره حلاله کړی شوې ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتی چې په دغه ورځ خېټې ته هم دغه برکتي طعام اولنی لاړ شي لکه څوک داسې کولی شي او دومره ځان کنټرول کولی شي نو بیا صحیح ده لکه بعض روایتونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اگر که سند کې کلام شتي د دې څاروي دا اینه دا به یې ځان له تیاره کړه او دا به یې اول وخوړه نو که څوک داسې کولی شي چې صبر کوي چې څاروي نه به اول غوښه وخورو د قربانۍ څاروي نه نو دا سنت طریقه ده الله به اجر ورکوي که څوک یې ونه کړي څه ګناه پرې نشتي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې د اختر په دې منځه کې چې د کوم تکبیرات دي په اولني رکعت کې څو اووه او په دویم کې 15 د دې تکبیراتو په منځ کې به څه وایو الجواب صحیح خبره دا ده
چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سندي ثابت دی باره کې خو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ثابت دي وی هغه به د دې تکبیراتو په دې منځ کې د الله حمد وي ثنا به وي په پیغمبر به درود وي ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی د هغه نه هم دې سوال شوی نو شیخ رحمه الله وی خبره په دې کې پراخه ده که څوک پکې درود وي که څوک پکې الله اکبر وي که څوک پکې الحمدلله وي که څوک پکې سبحان الله وي او که څوک غلی ودرېږي ټول جایز دي ورسېدی لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پکې څه نه دي ثابت ها د صحابه کرامو نه لکه عبدالله بن مسعود داسې بعض صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی به یو تکبیر وي الله اکبر نو دې بل ویره پورې به ذکر پکې وي لکه سړی پکې څه ذکر ووایي نو جایز دي او که څه هم نه وي غلی ولاړي نو هم جایز دي دا یو ورو سوال کړی دی چې د دې تکبیراتو سره به لاسونه اوچته وو که نه د زیاتي تکبیرات چې دي د دې سره رفع الیدین شتي که نه الجواب په دې مسله کې د علماو اختلاف دی دا مسله اختلافي مسله ده بعض علما دا وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت نو دې تکبیراتو سره رفع الیدین نشته څنګه به الله اکبر الله اکبر لاس به تا دقه شان یښودي په سینه باندې او دا د امام مالک رحمه الله هغه مشهور امام پکې هغه د قول او نور هم ډېر صحابه کرام او محققین علما دا وایي او بعض وایي چې نه ده ثابت او زموږ په خپله زړه الحمدلله په دې مطمئن دی چې د اختر په منځونو کې د تکبیراتو سره رفع الیدین ثابت دي په صحیح سند سره د عبدالله بن عمر نه دا نقل امام بخاري راوړي چې عبدالله بن عمر به رفع الیدین کول او دا به وي چې دا ثابت دی او دا خبره د اجتهاد او د رای نه ده نو ځکه موږ وایو چې عبدالله بن عمر هغه صحابه کرامو کې دی چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ډېره په سختۍ سره کوله ډېره په سختۍ سره او هغه به د رفع الیدین کول او د هغې نه په صحیح سند سره ثابت دي او دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله هم دی امام ابو حنیفه هم دا قول نقل دی زما خپل ځاني سره په دې مطمئن دی چې دا رفع الیدین ثابت دي د دغه تکبیراتو سره د زیاتي تکبیرات چې دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وی د دې خطبې اورېدو څه حکم دی د اختر د خطبه کې یو سړی وانه اوري الجواب د اختر خطبه ګوره داسې نه ده لکه څنګه چې د جمعې د منځه خطبه ده ځکه جمعې منځله چې ته لاړې او خطبې ته کښېنې غلی به نه چې د خطبه به اورې هر چې د اختر د منځه خطبه ده نو هغه داسې نه ده لکه عبدالله بن السائب روایت دی رضی الله عنه امام ابو داود رحمه الله راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زه اختر په منځه کې وم فلما قضى الصلاه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ ختم کړو د اختر ده نو دی وی چې انا نخطب موږ به اوس خطبه کوو د منځه نه بعد به موږ څه کوو خطبه به کوو من احب ان یجلس للخطبه فلیجلس ومن احب ان يذهب فليذهب کله چا خوښی دا خطبه اورېده غواړي وادي وري او که څوک تله غواړي لاړ دي شي د دې نه ښه واضح ثابته شوه چې د جمعې د عفوا د اختر خطبه اورېده واجب نه دي که څوک یې اوري الله به اجر ورکوي او دا ډېره غوره ده او که څوک یې وانه اوري لاړ شي د عیدګاه نه وځي د جومات نه نو ګناهګار نه دی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وی بعض خلک وایي چې د اخترونو د شپې چې دي د غټ اختر د لوی اختر د اولنۍ ورځ چې ده د دې شپه او د وړوکي اختر د اولنۍ ورځ د دې شپه په دې دوو شپو کې چې څوک عبادت وکړي ده ته ډېر اجر میلاویږي نو دا خبره صحیح ده که نه الجواب ګوره عبادت خو هر وخت چې وکړي الله اجر ورکوي خو کله چې دیم عبادت یو خاص زمانې سره تړو بیا به د نه موږ دلیل غواړو نو په یو روایت کې راغلي چې هغه منګړت روایت ده منګړت دې ته وایي سوچه دروغ یو خو هغه چې سند یې لږ کمزوری دا سوچه دروغ دي وی من احیا لیلة الفطر ولیلة الاضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب چا چې د عید الفطر په شپه باندې عبادت وکړو دا شپه یې شوګیر کړه
او چا چې د عید الاضحی شپه شوګیر کړه او عبادت یې وکړو د ده زړه به نه مړ کېږي کله چې زړونه مړه کېږي د خلکو دا منګړت روایت دی نو دې شپې پورې د عبادت خاص کول د بدعت دی خو په دغه شپه کې عبادت کول ذکر او اذکار دعاګانې په دې چې هره شپه کې د الله عبادت کول پکار دي نو که په دغه نیت کې اوس حرج نشته والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی وایي چې کله زه د اختر منزله لاړ شم او اخرنی تشهد د امام سره راګیر کړم لکه امام په اخرنی قاعده ناسې سلام ګرځي او ما ورسره راګیر کو اوس به زه دا مونځ څنګه کومه الجواب دا مسله چاته معلومه ده چې د جمعې مونځ داسې راګیر کړي نو څه به کوې بیا بل څه جواب شته تاسو دا مسله چې ته معلومه ده د جمعې منزل لاړې او امام په تشهد ناست دی دا مونځ به اوس څنګه کوي ماسپښیني مونځ به کوي دا به د ماسپښیني مونځ کوي دا ورور دلته دا سوال کوي چې اوس زه څه وکړم د اختر مونځ کې داسې راګیر کړم نو هغه به صحیح نو هغه به داسې چې څوک د اختر مونځ راګیر کړي په دې حال کې چې امام په تشهد ناسي نو امام چې سلام وګرځي دی به پاسي 2 رکعته مونځ به وکړي او هغه شان به وکړي څنګه چې امام کړي دي هغه زیاتي تکبیرونه به پکې مو وایي او 2 رکعته به کوي دا جمعې منځه ځان له مسایل دي او د اختر د منځه ځان له مسایل دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی ډېر اهم سوال دی او دا اخرنی سوال دی په دې نشست کې ځکه چې وخت نور په ختمېدو دی او باقي سوالونو کې بیا چې ته موقع میلاو شوه هغې جوابات به وکړو د یو ورور سوال کړی دی چې د عرفات روژه را روانه ده او غټه جاخه اوس په څه کې روانه ده چې کومه ورځ به یې نیسو په کومه ورځ چې حجیان په عرفات کې د روژه به نیسو که نه سبا له به یې نیسو الجواب ګوره دا بعض مسلې د علماو په منځ کې اختلافي دي ښه د حق پرستو علماو په منځ کې د چا په دلایلو چې د زړه مطمئن شو په هغې عمل کوه خو په دغه علماو پسې بدې ردې او په هغو پسې خبرې مه کوه بکواسات پاسې نه کوي یو سړی یو سړی چې پالتو ګرلیږي ته چې د یو عالم په دلایلو مطمئن شوی او مسله اختلافي ده د پوخانه نو بس د هغه په قول باندې عمل کوه او بیا د نورو ته سپک مه ګوره دا مسله د پوخانه اختلافي را روانه ده چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه یعنې سپومۍ دلته یو ورځ مخکې راوخته په بل ملک کې وروسته راوخته هلته د دې ملک نه مخکې راختلې وه دا اختلاف د مطالعو دا معتبر دی او که نه دې له اعتبار شتي که نه د ټولو یو دی چې په یو ځای کې سپومۍ راوخته په ټوله دنیا کې راوخته دا مسله د پوخانې اختلافي را روانه سه اوس نه د اختلافي شي رمضان په میاشت کې ګورې نه دا غټه مسله روانه خو دې دلاسې که نه چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه نو بعض علما وایي اختلاف د مطالعو معتبر نه دی به چې یو ځای کې سپومۍ ولیدی شوه دا په ټوله دنیا کې شوه او بعض وایي نه دا معتبر دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې ډېر دلایل راوړي دي په خپله فتاوه کې او اکثر د نن سبا محققین علما هم دا خبره کوي او زمونږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی نو اوس په سعودي عرب کې میاشت ولیدی شوه او پاکستان کې یا افغانستان کې یا انډیا کې یا بل ملک کې میاشت یو ورځ وروسته ولیدی شوه نو د هغوی عرفات د دوی نه یو ورځ لیټ دی د هغوی عرفات د دوی نه یو ورځ څه دی لیټ دی دلیل پې څه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي اذا رأیتموه فصوموا واذا رأیتموه فافطروا چې سپومۍ ویني روژه کوئ چې سپومۍ ویني بوزه کوئ اختر کوئ یعنې مسله ټوله څه پورې تړلی شوې ده سپومۍ پورې تړلی شوې ده په دې پورې نه دی تړلی شوي چې خلک د عرفات په میدان کې ودرېږي او که نه ودرېږي خبره سپومۍ سره تړلی شوې ده
او سپومۍ چې کله موږ ووایو نو بیا خبره نهمه ورځ ده. عرفات ورځ کومه یوه ده؟ نهم تاریخ ده د عرفات ورځ ده. په دې به ته دلیل وښایو. لکه حدیث د سنن ابي داود کې مشهور حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو را نقل کړی، کان النبي صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ذی الحجې په نهمه ورځ روژه نیوه. نهمه ورځ کومه راځي؟ عرفات ورځ ده. حدیث یې نه دی ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هغه ورځ روژه نیوه چې حاجیان به په کوم ځای کې ولاړو؟ عرفات کې. وي نه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ذی الحجې په نهمه روژه نیوه. نو موږ به دې ته ګورو چې نهمه کومه یوه ده؟ نهمه ده د عرفات ورځ ده. نهمه ده د عرفات ورځ ده. ځکه ډېرو علماو مثلا اوس وخت نشتی او چې کله چا سره تفصیل کوو نو بیا د هر څه پکې بیانولی شو الله په توفیق سره. بې شماره علما الحمدلله زما په ذهن کې شتي په سلفو کې چې هغوی په خپلو کتابونو کې د یوم العرفه تعریف داسې کوي. یوم العرفه داسې ولیکي وهو اليوم التاسع من ذي الحجه. عرفات ورځ څه ته وایي؟ وایي نهمه د ذي الحجې. که چېرته د عرفات ورځ دغه وی چې حاجیان د عرفات په ډېرۍ خوا کې ولاړي او د عرفات په میدان ولاړي نو بیا به ویلی وی یوم العرفه وهو يوم وقوف الحجاج على صعيد عرفات. په کوم ورځ چې حاجیان ودرېږي په کوم ځای کې؟ د عرفات په میدان باندې. داسې تعریف هېڅ چا نه دی کړی. تعریف علما دقه کوي د پوخانه، وی عرفات يوم العرفه كم ورځ ده؟ اليوم التاسع من ذي الحجه. نهم تاریخ د ذي الحجه. او بله ده زه دا خو اوس انټرنیټ راووتی او موبایل راووتی او خلک ټلیفونو کې چې په سعودي عرب کې کله عرفات دی. زموږ د مشرانو پوخا دوی ته به څنګه پته لګېده چې حاجیان په عرفات کې ولاړ دي که نه دي؟ هغوی به نهمه ورځ باندې روژه نیوه. دې ته به هغوی نه کتو چې یاره حاجیان په عرفات کې ولاړ دي که نه. ځکه که یو سړی به راتو د پاکستان نه یا افغانستان نه یا د انډیا نه یا د بنګلادیش نه مکې ته به راتو، هغه به میاشتې لګېدې. نو که ته یو سړی راولېږي چې لاړ شي سعودي عرب کې وګوري چې خلک ولاړ دي که نه، چې راځي خلک ولاړ نه، د خلکو د حج به یو میاشت شي او بیا چې ځي یو میاشت تاله به خبر دوړي. په هغه وخت کې مشرانو څه چل کوو؟ خو مشرانو به سپومۍ ته کتو چې سپومۍ به یې ولیدی شوه، وایي چې دا د ذي الحجې د میاشت سپومۍ ده. نو بیا به یې ورځې شمارولي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وایي سبا عرفات دی. نو د عرفات ورځ کومه یوه ده؟ نهمه د ذي الحجې. دې میاشتې نهمه چې کومه ده دا د عرفات ورځ ده. نو زموږ په ملک کې سپومۍ یو ورځ لیټ لیدی شوې ده. نن دلته سویم تاریخ و څلورم و که نه؟ هلته څو؟ هلته درېیم. دلته د عرفات ورځ د جمعرات ته او هلته د عرفات ورځ جمعه ده. د دوی اختر د جمعې په ورځ دی، د هغوی اختر هغه د هفتې په ورځ دی. زما خپل ځاني په دې قول زړه مطمئن دی او دا راته بیا ووایم او بیا ووایم. ګډې وډې به نه په ما پسې وایي نه په بل پسې وایي. د کوم مولا چې د قول خوښي یا د کوم مولا په تقلید کې پروت یې په هغې عمل کوه. ته پوه شه او ستا دلایل او ستا خبرې، خو په نور چا پسې بدې ردې ویل، د چا په عمل پسې کنځلي کول، او دا مسله د پوخانو اختلافي را روانه ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بشان امام هغه هم دا وایي. دا کومه خبره چې مونږ وکړه د سعودي عرب علماء محققین شیخ ابن عثیمین رحمه الله او نور داسې مشهور علما هغه هم دا وایي اختلاف د مطالعو معتبر دی. نو په دې کې څوک مولیانو پسې خبرې نه کوي او نه سپکې ده چې په چا پسې وایي. ته د چا په دلایلو مطمئن عمل پرې کوه. زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې د عرفات ورځ کومه یوه ده؟ دا نهم تاریخ ده. نهم تاریخ ده د عرفات ورځ ده. اوس داسې به ووایي، ګور هسې یوه خبره مې ذهن ته راغله. زه زموږ په ملکونو کې خو سپومۍ یوه ورځ وروسته ولیدی شو. بعض ملکونه داسې دي چې هلته د سعودي عرب نه مخکې سپومۍ لیدی کېږي. بعض ملکونه داسې دي چې هغوی د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې وي. اوس دا صحیح شو. اوس مسلې له راشه.
لکه موږ به داسې وایو چې یو ملک کې سپومۍ ولیدی شوه د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې او دې خلکو ته تا ووایي چې عرفات هغه دی چې کله حجیان په عرفات کې ودرېږي. اوس راشه مسلې ده. یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته او نهه لس، یعنې د دوی لسمه ورځ ده او د سعودي عرب څویمه ده؟ نهمه ده. نو د دوی لسمه اختر دی که نه دی؟ اختر دی که نه دی؟ او د اختر په ورځ روژې نیول څه دي؟ حرام دي. نو دلته به اوس څه کوي؟ که موږ ورته دا ووایو چې تاسو انتظار وکړئ چې حاجیان په عرفات کې ودرېږي، نو بیا خو ته په دوی باندې د اختر په ورځ روژې نیسي او د اختر په ورځ خو روژې نیول حرام دي. دا څنګه راغلي دي؟ نو دلته بیا هغوی ته موږ وایو کومو چې سپومۍ مخکې لیدلې ده چې ستاسو عرفات په هغه ورځ دی چې په سعودي عرب کې به اتمه وي. په سعودي عرب کې به څویمه وي؟ اتمه وي. نو د هغوی به عرفات وي. تاسو هم په دې خبرو ورسېدي که نه؟ زه هسې لیکم کې به تفصیل کړو. دا ډېره ښکلې خبره ده چې کومو ملکونو کې میاشت مخکې ولیدی شوه هغوی به څه کوي؟ د اختر په ورځ پرې روژه نیسي. بس څه وایي؟ یو کس ما ته دا خبره ډېره ناشنا کړې وه. وایي موږ عرفات په هغه ورځ کوو چې کله حاجیان په عرفات کې ولاړي. دغه زموږ عرفات دی او اختر د خپل ملک سره کوو، پاکستان سره کوو. اوس ګوره، اوس مسلې ته ګوره، دا نوې مسله راووته، نوی قول. روژه تا ونیو د عرفات د جمعرات په ورځ. دلته عرفات کله دی؟ جمعرات دی. اختر به کله کوي؟ جمعې په ورځ، هفتې په ورځ. نو دا ناشنا قول دی او اول پیر موږ واورېدو چې عرفات ترې راشي او په سباله دې په عرفات پسې بیا اختر نه وي او بله ورځ دې اختر وي. طریقه خو دا دی چې په اختر پسې په عرفات پسې اختر دی، عرفات پسې څه شی دی؟ اختر دی. خو دا نوی قول واوره. او زموږ په ملکونو کې خو کله نه کله په یو کور کې درې څلور اختره کېږي او نوي نوي مسلې راوځي. اوس نوي پکې دا واوره، عرفات د سعودي عرب سره یوه ورځ پکې چوټي او په بله ورځ اختر. دا پکې نوی قول راووتو. یو پکې ما ته ویلي دې مسلې حل دا دی، مطلب دا دی چې دا هم خوشحاله هغه هم خوشحاله. د سعودي عرب سره عرفات کو، د پاکستان سره اختر کو. دا داسې پالتو خبره کړې ده، چا چې م کړې ده. الغرض حاصل د خبرې دا شو چې زمونږ خپل ځاني زړه په دې قول مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی. هر ملک او دغه ملک حکومت چې کومه سپومۍ ویني هغوی اعلان وکړي، په هغې باندې به عوام عمل کوي. نو بعض راشي موږ ته وایي بریلي اعلان وکړو او دیوبندي اعلان وکړو، او بعض وایي زموږ په ملک کې باچایان چې دی هغه بېدینه دي. او بس ګوره دا خبره یاده کړه، که چېرته د یو ملک باچا، دا صرف زموږ د ملک مسله نه ده، هر ملک د یو ملک باچا دروغ ووایي عوامو ته او دوکې وله ورکړه په دې مسله کې، نو د قیامت په ورځ دغه باچا ذمهوار دی، عوام ذمهوار نه دي. پوه شوئ تاسو که نه؟ ذمهوار څوک دی؟ باچا دی، ریاست، حکومت، هغه ذمهوار دی که دروغ یې ویلي موږ ته. په موږ باندې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده. هغه دا وایي چې خلک روژه کې تاسو روژه کوئ، چې خلک اختر کې تاسو اختر کوئ، او موږ دغه کوو. کوم ورځ اختر و عام اعلان شو موږ به اختر کوو، دغه ملک سره به اختر وي، دغه ملک سره به روژې. نه چې حکومت ګناهګار دی، حکومت بېدینه دی، حکومت دا دی. بس ځکه حکومت پوه شه د قیامت په ورځ به الله له جواب ورکوي. دا مسله مې ذهن کې کېناسته که نه؟ والله اعلم. باقي سوالونه به انشاءالله د اختر نه بعد د هغې جوابات کوو. الله سبحانه وتعالى من پوه کې خپل دین باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.